کم مفتی باندې چې تاسو نازېدې دا تاسو ټول خلک چې په کم مفتی منیر شاکر باندې نازېدې نه هغه هم لاړ ګستاخ شو ګستاخ رسولي کړي د چې کوم داسې بې خوند الفاظ استعمال کړي په خپل یو ویډیو کې په خپل یو بیان کې ټولو ملګرو ته خواست چې دا ویډیو به تر اخره پورې ګورئ دا ویډیو دومره مخکې شیر کړئ دومره مخکې دا ویډیو شور کړي چې یاره د ولې دا ګستاخي کړې ده ټول حقیقت زه د په دې ویډیو کې شیر کوم دا څوک دی د ولې دا چل کړی دی یا دا چا ویډیو ایډیټ کړې ده کوشش وکړئ چې دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ دا ویډیو دومره مخکې شیر کړئ دومره مخکې دا ویډیو شور کړي چې یاره د دې حقیقت پته ولګي چې یاره دی په خپله یو جواب ورکړي چې واقعي دا زما نه غلطي شوې ده کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې ضرور خامخا ګورئ یو 3 منټه بیان وي 3 منټه ویډیو ده ټوټل یې 4 منټه نو دا 3 منټه خپل دې ویډیو ورکړئ ضرور دا ویډیو ګورئ چې د حقیقت نه خبر شئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو دا کومه ویډیو چې تاسو په سایډ سکرین باندې وینئ یقینا دا مفتي منیر شاکر صاحب دی او د ده د خولې نه چې کوم الفاظ بوتي دي نو دا ویډیو ډېره زیاته والی د دنیا مخلوق چې کوم دی په ده باندې راپاڅېدلی ریاکشن ویډیو کړي ده او دومره کنځلو ته کوي تاسو لاول دغه ویډیو کلیپس وګورئ چې یاره دی په دې خپله ویډیو کې دا کوم الفاظ استعمال کړي بیا د سره د حقیقت زه شیر کوم چې یاره دا د ګستاخي کړ لکه د دې حقیقت څه دی راځئ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نه منم نه مې د ترس وې دی نه مې د ماما وې دی نه یې پېژنم که الله نه وې دی والله چې نوم مې د نه وې اخیستی ښه ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلي چې یاره په دغه کې هغه کم الفاظ چې دي هغه د استعمال کړي دي چې یاره رسول هغه خبرې به تاسو اورېدلي بهرحال اوس تاسو د ده یو بل چا چې پې ورته کنځل کړي ډېر نه یو ناروا کنځلې کړي دي کوم چې وایي په دې جومات کې ناست دي د هغه هم داسې کوم تاسو د دغه ابینندن دا کلیپس لږ وګورئ بیا راځئ خو کوشش وکړئ چې ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ چې د دې ویډیو حقیقت ته د ښکاره کړم چې یاره ده دا خبرې په څه کړي دي او دا د چا کټینګ کړی دی که څه نو راځئ پیغمبر نه دی خو ستا په دا ښځه راولګم هغه زموږ پیغمبر دی زموږ الله پاک هغه ځان ته رانږدې کړی دی په ښځه دې راولګم چې ځان ته مسلمان وي چې د تا د کوم دا کسان ناست دي د هغې په دا ښځه ومنډم ملګرو تاسو به دغه ویډیو هم کتلي چې یاره ابینندن په شکل باندې چې کوم دا بریتو دی چې کوم بې خونده الفاظ د استعمال کړي دي مفتي منیر شاکر ته او دا کوم چې ناس خلک ته یو زه په دې غځی وی دا حالانکه چونکې دی په خپله زما په شان د دې ویډیو نه خبر نه دی چې یاره به دې ویډیو کې در واقعي چې یاره ګستاخي رسولي کړي دی یا نعوذ بالله یا دا چا ایډیټ کړی دی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده تاسو د ده دا شارټ کلیپس چې کوم دی دا وګورئ چې یاره په دې کې دا کټینګ څنګه راغلی دی بیا تاسو په خپله باندې پوه شئ دا اولنی شروعات تاسو د دې ویډیو وګورئ چې یاره دی په کوم خوله باندې چې کوم هغه الفاظ راولي پای کې کټینګ بالکل راغلی دی دغه تاسو وګورئ راځئ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نه منم نه مې د ترس وې دی نه مې د ماما وې دی نه یې پېژنم ملګرو دغه کلیپس چې کوم دی دې ته چې تاسو کله په غور باندې غوږ کېږدئ نو یاره په دې کې کټینګ شوی دی بالکل او بله خبره دا ده چې یاره چېرته هم داسې یو اوچت تعلیم چېرته یو اوچت مفتي او بیا دومره یو مشهور مفتي منیر شاکر چې کوم دی هغه داسې بې خونده الفاظ یا داسې قسمه خبرې چېرته هم نشي کولی زه چونکې دغه سایډ نه اخلم خو دا یو داسې واقع چې د ده بیان کړي دي چې یاره یو هندوانو به مخکې چېرته دا چل کړی پخوا زمانه چې د هغې وخت یو واقع چې ته بیانوي نو په هغه واقع کې ده داسې کړلی دی چې یاره دا دغه یو کس خبره کوي چې یاره مثال په طور ابو جهل به یا دا وي او یا فرعون به دا وي یا مثال خبره لکه هسې مثال بس ما تاسو له درکړو چې یاره نو دا د هغه یو واقع چې د بیانې په هغې کې یو کس طرف ته اشاره کوي نو هغې کې دی و چې یاره نه یې منم نو دا هغه کس خبره ماته ښکاري زما په دې ذهن مطابق داسې دی چې یاره که تاسو کله دې خبرې ته سوچ وکئ چې دی دا داسې څنګه کولی شي او صرف چا خبره پول بیان نشته دغه ځای دی بس کټینګ کړی دی او یاره خلک دومره کنځل چې کوم دی دته کوي ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره دا یو مفتي دی یو عالم دی چېرته هم دی داسې الفاظ نشي استعمالولی ټولو ملګرو ته خواست دی انشاءالله کوشش به کوم چې یاره دا فول بیان زه ریکارډ کړم یعنې پیدا کړم او انشاءالله ستاسو سره په هغې باندې زه بیا یو ویډیو شیر کوم او ټولو ملګرو ته اوس فیلحال خواست دی چې یاره مطلب دا دی هر کس چې وي نو هغه ته فیلحال کنځل نه دي په کار چې یاره دته خلک کنځل کوي ستا ښځه داسې او په تا کې دا چل کوم ته یو دغه یو ته مختلف قسم الفاظ به تاسو کتلي ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړئ او خپل کمنټس هم راته اوس راکړئ چې یاره آیا دا بیان کټینګ دی زما د ذهن مطابق خو دا وایي چې یاره دا دې بیان کې چې ته چا کټینګ کړی دی مطلب دا دې ایډیټ کړی دی او کومه ده چې واقع بیانوله هغه نوره واقع ته کټ کړي ده او صرف دغه ځای ولې راټینګ کړی چې یاره دا کومې خبرې چې تاسو دا ولې په سوشل میډیا ډېرې زیاتې مشهورې دي نو ډېر خلکو ته کنځل کوي ټول ملګرو ته خواست چې یاره دا یو بطوري عالم دی کنځل ورته نه دي په کار او که چېرته ده په رښتیا داسې کړي که چېرته په رښتیا ده داسې ویلي او دا یو واقع هېڅ هم نه نو بیا خو بالکل یاره چې کوم دی زه به ووایم چې یاره دا بیا واقع چې د څه ورته تاسو وایئ نه دا بالکل بیا د هغې لایق دی ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ